د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په یو خبري ناسته کې ویل د ملي امنیت ادارې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې د انسان تښتوونکو هغه 11 کسيزه ډلې نیولې چې د انسان تښتونې په څو قضیو کې لاس درلود. د سړي تښتوونکو دغه ډلې چې د سرو رود ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې فعالیت کاوه، څه موده وړاندې د نقیب الله په نوم یو 9 کلن ماشوم تر تښتونې وروسته په ډېرې بې رحمۍ سره وژلی و. زموږ د ملي امنیت د مشرتابه او د دوی د کارمندانو او د دوی د منصوبینو په هلو ځلو سره الحمدلله موږ په دې بریالي شو چې د سړي تښتوونکو یوه ډېره پیاوړې ډله ونیسو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. یو ماشوم چې د نقیب الله په نوم و او 9 کلن ماشوم و، هغه دوی تښتولی و او بالاخره له دې سره چې د ماشوم له پلار او د دوی له کورنۍ نه یې یو مقدار پیسې هم ترلاسه کړې وې، مګر په ډېر بېرحمانه ډول سره یې هغه وژلی و چې بالاخره دوی په خپل جرم باندې اعتراف وکړ. ښاغلي منګل زیاته کړه چې د سړي تښتوونکو اکثره ډلې د تروریستي ډلو سره تړاو لري چې له دې لارې د هېوادوالو ژوند ګواښي. سړي تښتوونکې ډلې، قاتلین، وسلوال غله دا له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري. نیول شوو انسان تښتوونکو په خپل جرم اعتراف کړی او زیاتوي چې د انسان تښتونو په یو شمېر قضیو کې لاس لري. جمیل راته وویل، جمیل ته مې مال څنګه شل دغه سړی ویل اندقه و چې دا ورسره ناست و ګل باندې دلته اوسېږي چې بس دا مازدیګر د خیره را روان شي، بس صرف ما ته به دون وویل چې دا د دې ځای ته در ورسېدو هغه گاڑی کې به ورسره کښېنئ. ما که اشتکه برای آدم خان او نعیم او سمیع الله تسلیم کردم، دیگه من نشدم خبر که سرزی اشتکه چی کردیم. در کشکک در پیش باغ سید آقا ما برشان تسلیم کردم. دا پریکشا که راوله ترا وسه دا غلکه هغه به تعقیبی کوله او سر گروپ مشل خطول نه خمزمان ده مسائل مالی زنی هر شی مصارف دقیق پلاس که و در خانه چیزشان اتقلایشان نگاه شد، کشیدش ما را خبر نکرده بود از کشتنش که کشته بودش. ما 2-3 روز بعد باز گفتمش که بچه رو چی کردی؟ گفت که بچه را ما کشتم. د یادمنې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنو، بمي چاودنو او انسان تښتونو خورا زور اخیستی چې د خلکو یو شمېر اندېښنې هم راولاړې کړي دي.